د سلام په وړاندې کولو سره مو پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته. لومړی خبر: زلمي خلیلزاد د کابل او ننګرهار بریدونه د داعش خراسان ډلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح د خپل رسمي فیسبوک پاڼې له لارې ادعا کړې چې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه طالبانو کړي. خو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تازه ټویټونو کې د صالح د ادعا خلاف ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د حکومت ارزونې او شواهد ښیي چې وروستیو دواړو بریدونو کې د طالبانو لاس نه لري او دواړه بریدونه د افغان سولې بهیر کې د سپوتاژ په موخه د داعش د خراسان ډلې کړي. دوهم خبر: پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل وایي د تورخم دروازه به سبا شنبه د یوې ورځې لپاره پرانیستل شي. نوموړی وایي د دې لارې بیا پرانیستل به ستونزمن وي، نو هغه کسان چې غواړي هیواد ته ستانه شي باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي. د تورخم دروازې د کرونا وبا د خپرېدو په هدف تړل شوي چې له امله یې عامه خلکو او سوداګرو ته جدي ستونزې جوړې کړي. دریم خبر: کابل ښاروال د کابل نوی ټاکل شوی ښاروال داود سلطانزی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي که څه هم چې له معایناتو وروسته مې د کرونا وبا ټسټونه مثبت شوي، خو هیوادوالو ته د خدمت په حاضر منظم دفتر ته ځم او خپله دنده کې حاضر یم. څلورم خبر: د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکي ادارې خبر ورکړی چې د ولسمشر د ځانګړو فرمانونو له مخې محمد نبی احمدزی د زابل، اجمل شاپور د لوګر او نور محمد کوهنورد د غور، سید انور رحمتي د بامیانو او ضیا همدرد د دایکنډي د والي په توګه ټاکل شوي. پنځم خبر: ننګرهار کې د سولې ولسي حرکت غړي بندیان شوي. د ننګرهار د ملي امنیت ځواکونو د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړي له ځان سره بیولي او بندیان کړي دي. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن د دوست سپوږمۍ راډیو ته وویل چې دوی نن د جلال آباد ښار کې په هیواد کې د وروستیو نامنیو په اړه لاریون درلوده چې 15 تنه ملګري د ملي امنیت ځواکونو له لوري وړل شوي. د وطن دوست په خبره دوی لا وړاندې ولایتي ادارې ته د لاریون په اړه خبر ورکړی و. نوموړی وایي د ننګرهار ولایت مقام سره د خپلو ملګرو په اړه اړیکه نیولې خو هغوی ناخبري ښودلې. شپږم خبر: په تېرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وبا 414 مثبتې پیښې ثبت شوي. عامه روغتیا وزارت وایي د دې پیښو په ثبتېدو سره په افغانستان کې په کرونا ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 6053 ته ورسېد. عامه روغتیا وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې 19 کسان له کرونا ناروغۍ مړه شوي او 450 بیرته روغ شوي. دغه وزارت وایي له دې سره په افغانستان کې له کرونا ناروغۍ د مړو شمېر 114 تنو ته ورسېد. زموږ ویډیو هم دومره وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.